د خدای رضا لټوي ټول ستا اطاعت کی مشره ستا اطاعت کی مشره د معنویت حسن دی کاری پرایت کی مشره الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدر مندو شيوخ کرامو علماء کرامو مجاهدین عظامو او مؤمنو او مجاهدین ورونو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسو ټولو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکي وایم. الله پاک مو روزه، تراویح او صدقات، ذکر، ختمونه ټول مو د الله جل جلاله په دربار کې قبول کړه. د الله جل جلاله یو عظیم احسان وسو چې د الله جل جلاله یو عظیمه فریضه د روزه فریضه مسلمانانو ادا کړه او اوس د اختر د لمانځه دپاره جمع شوي دي چې یو بل عبادت هم سرته ورسوي. الله جل جلاله یو اسلامی فضا چې په آزاد فضا کې خپل اسلامی احکام پر ځای کې الله ورته برابر کړی ده. مسلمانانو ورونو، د انسان تخلیق او پیدایشت الله جل جلاله د دغه د پاره کړی دی چې انسانان د الله جل جلاله عبادت وکړي او الله جل جلاله وپیژني او د الله جل جلاله حکمونه پر ځان باندې او پر نور باندې عملی کی. نور مشکلات د انسان چې دي دا غي د حل کول وعده الله کړی د چاغه په الله بیا پرکې د بنده ذمہواری یوازې د الله جل جلاله عبادت. خدا د الله عظیم فضل وسو چې موږ ته الله دا توفیق راکړي چې د الله د عبادت سرته ورسو. محترم ورونو، لکه څنګه چې روزه د الله پاک عبادت دی او ټول مسلمانانو په ښه طریقه باندې ادا کړه، د اسلام ټول احکام د روزه په شان باندې پر مسلمانانو دغسې فرض دي چې سرته بې رسوي او په اخلاص باندې به د هغوی اجرا کوي. محترم ورونو، عبادات یو انفرادي عبادات دي، یو اجتماعي عبادات دي. انفرادي عبادات خدا دي د هر سړي خپل ذمہواری ده، خپل مونځ دی، روژه ده، زکات دی، حج دی، او یو اجتماعي عبادات دي. دا دواړه د الله جل جلاله حکمونه دي. د دواړو
اجرا کول برپای کول پر مسلمانانو باندې فرض دي. اجتماعي عبادات یو سالم سیاست د خلکو د اصلاح لپاره الله جل جلاله د بندگانو یو فریضه ګرځولې ده چې همیشه به مسلمانان یو اسلامی شرعي سالم سیاست لري چې په هغه باندې به د ټولنې او اجتماع اصلاح کوي. حکومت بلري، امیر بلري، یو جماعت بلري چې د هغې په ذریعه باندې به اسلامي احکام جاری کوي او مسلمانانو باندې دا یو ضروري عمل دی چې سر ته بیرسوي چې قوت به جوړوي په خپل اجتماع باندې، په خپل اتفاق باندې به یو قوت جوړوي چې په هغه سره به هغه حکمونه عملي کوي چې هغه په یوازې سر نه عملي کېږي، هغه په انفرادي ډول باندې نه عملي کېږي، بلکې هغه قوت ته ضرورت لري. د دې قوت پیدا کېدل مهمه وسیله جهاد فی سبیل الله دی. مسلمانان به جهاد کوي د فساد په مقابل کې، د کفر په مقابل کې، د دې دپاره به زمینه برابري چې یو قوت پیدا کړي او په هغه قوت سره د الله جل جلاله هغه حکمونه چې هغه په اجتماعي ډول باندې اجرا کیږي هغه به اجرا کوي. دا پر مسلمانانو فرض دي. یوازې لمونځ نه، دا لمونځ هم یو فرض دی. دا سالم سیاست و شرعي حکومتداري جوړول، یو نظام جوړول، دا هم یو فرض دی. لکه مسلمانان چې په لمانځه او په روژه باندې مکلف دي، په دغسې یو حکومت جوړولو باندې هم مکلف دي چې د هغې په ذریعه باندې هغه حکمونه جاري سي چې هغه په انفراد باندې نه جاري کېږي. الله جل جلاله لکه چې د روژې په حق کې فرمایلی دي بسم الله الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام، دا یې هم فرمایلی دي کتب علیکم القصاص. لکه روژه چې فرض ده، قصاص هم فرض دی. که یو څوک را ولاړ سي بل سړی په قصدن باندې په قتل ورسي، د دې قاتل قصاص فرض دی. د مسلمانانو په یو جامعه کې دا فرض ده چې د ظالم او د مظلوم نصرت بکیږي، کومک بکیږي. د ظالم کومک دا دی چې د ظلم نه یې ونیسه، لاسونه یې بند که تر څو پورې چې بیا ظلم ونه کړي، قاتل قصاص که. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، په دې کې هم امر دی د الله، دا هم فرض دی. غل ونیسه، غله ونیسه، لاسونه یې پرېږده. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة كل واحد. دا هم فرض دی. د حدود اجرا هم فرض ده. قصاص هم فرض دی. قطع د ید د لاس پرې کېده هم فرض دی. د مظلوم دفاع، د مظلوم حق د ظالم نه اخیستل هم فرض دی. خدا په انفراد باندې نه کېږي. دا سړی په یوازې سر نشي کولی او د دې ذمهوارۍ څخه نه په لمانځه سړی خلاصېږي نه په روژه. دا هر یو ځان ته فرض دی. پر مسلمانانو باندې دا فرض ده چې په خپله جامعه کې به یو نظم لري، یو حکومت به لري، یو امیر به لري چې هغه به د الله جل جلاله شرعي احکام عملی کوي، اجرا کوي به او حدود به نافذوي.
که داسې څوک وي چې هغه د الله حدود نه نافظوي، شریعت نه نافظوي او د ظالم او د مظلوم حقوق نه برپایه کوي، دا مسلمانان چې دي دا الله ته مسؤلیت لري، ځکه چې دی د شریعت یو حکم چې هغه د یو شرعي نظام جوړول دي هغه نه دي کړي. مسلمانانو ورونو دا به د ځان ذمہواری او خپل اسلامي مسؤلیت بولو چې موږ مسلمانان به خامخا د اسلامي حکومت جوړېده کوو، اسلامي حکومت به جوړو، هغه حکومت چې الله جل جلاله راته تعریف کړی دی او شریعت راته ښوولی دی. که دغه شرعي حکومت نه وي د ټولو غاړې بندې دي، ټول الله ته مسؤل دي. هغه څنګه حکومت؟ هغه به داسې حکومت وي چې پر دې مظلومانو باندې به رحم کوي، پر ظالمانو باندې به قهر کوي او د اسلامي احکامو دپاره به فضا او زمینه جوړوي او د مسلمانانو امنیت به ساتي او مسلمانانو ته به شرعي حقوق ورکوي او مسلمانانو ته به ښوونه کوي، تعلیم به ورته کوي، اسلام به ورښیي. خلفای راشدینو چې به والیان مقرر کړه نو دا پر ښوونه چې تاسو به خلکو ته تعلیم کوئ، ښوونه به کوئ، اسلام به ورښیاست، شرعي احکام به ورښیاست او د مظلوم سره به تر هغه وخته پورې درېږي، کومک به ورسره کوي تر څو چې ظالم مو ضعیفه کړی نه وي. مسلمانانو ورونو علماء کرام پر دې باندې ټینګار کوي چې افغانستان کې اسلامي نظام راغلی دی، شرعي نظام راغلی دی. زه خدا درته وایم چې موږ ته الله جل جلاله سیاست ښوولی دی په شریعت کې، انما الطاعة فی معروف لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. خبره زه درته کومه صفاح، طاعت چې وي په معروف کې دی. که کم وخت د امارت فرمان صادر سو، حکم یې وسو، د شریعت و ترازو ته واچوي. که د الله جل جلاله د حکم سره مخالف نه وو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم سره مخالف نه وو، د الله پاک تر یو آیت لاندې وو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر حدیث لاندې وو، د هغه سره په ټکر کې نه وو او د اجماع سره مخالف نه وو، د مسلمانانو د اجماع سره، هغه حکم بیا پر مسلمانانو باندې لازم العمل دی، هغه حکم به مني، اطاعت به کوي. او که کم وخت کې حکم صادر سو او هغه حکم معصیت وي، ګناه وي او هغه د الله جل جلاله د کتاب، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او د حدیثو مخالف وي، په هغه کې به اطاعت نشته. تر څو پورې چې یو حکومت پر دغه اصل باندې روان وي چې حکم یې د شریعت مطابق وي، تر هغه وخته پورې دا حکومت شرعي اسلامي حکومت دی. د داسې حکومت اطاعت کول دا یو اسلامي ذمہواری ده. دا چې څوک نه وایي زما اطاعت چې هیڅوک نه کوي، هیڅوک، هیڅ فرد نه چې زما د رای اتباع کوي، نه چې زما د خبرې اتباع کوي، بلکې د شریعت اتباع دي کوي. زما حکم هغه وخت قابل اعتبار دی چې د شریعت سره موافق وو. که د شریعت سره مخالف وو بیا د هیڅ چا اطاعت نشته. لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق.
نو په داسې صورت کې چې د شریعت سره مخالف نه وي بیا د اطاعت چې دی دا د امیر نه دی دا د الله اطاعت دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت دی دا د شریعت اطاعت دی دا د یو شخص نه دی داسې حکومت پر خلکو باندې لازم او واجب دی چې جوړی به چې هغه په شریعت باندې حکمونه کوي د شریعت سبب مخالف نه او په شریعت کې به جوړ جاړی نه کوي پر شریعت باندې به ولاړ استقامت وکړي د خدای تعالی حدود بنافذي د الله حکمونه بنافذي شریعت بنافذي د ضعیف او د قوي فرق بنه کوي په عدالت کې دواړو ته په یو سترګه ګوري قوي ته هم په سترګه ګوري زورور ته لکه کمزوري ته چې ګوري کمزوري ته هم په سترګه ګوري لکه زورور ته چې ګوري انصاف وي عدالت وي تر څو چې یو حکومت پر دغه مسیر باندې رواني د منکراتو مقابله وي منکرات به نه پرېږدي په جامعه کې ناروا شان به نه پرېږدي حرام به نه پرېږدي د دې مخه به نیسي په علانیه چې څوک ګناوي کوي د هغه مخه به نیسي دا د حکومت فرض دی غل به ټینګوي نور مفسدین به ټینګوي سرحدونه به ساتي د کفارو سره به جګړې کوي که د کفارو حرم باندې څوک پر دې حرم تجاوز کوي دغه مقابله به کوي د کفارو د مداخلې مخه به نیسي چې په دې نظام کې څوک مداخله کوي دا شرایط پکې شته منځونه به اقامه کوي الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر منځونه به قایمي جماعتونه به امامان به د امامت نظم به هم جوړي او خلکو ته بل منځونه ورشي دا وایم دا امامان دا علما د خپل محلي مقتدیانو تل منځونه ورشي منځونه دي ورزده کی دا فرض د المنځ زده کړه او د المنځ کول در ایمان بالله ورسته لوړ مقام د المنځ دی د مجاهدینو د جهاد هدف د کامیابی هدف دا دی چې دی به منځ اقامه کوي منځ وکړي او زکاتونه به ورکوي زکات د الله پاک یو عظیمه فریضه ده پر دې باندې به خلک باعث کوي د اسلامي حکومت ذمہواری دا ده چې عاملین به مقرري عاشرین به مقرري تر څو د غنیانو څخه زکات جمع کی فقیرانو ته ورکي بے وزلانو ته ورکي دا د حکومت ذمہواری ده امر بالمعروف په نیکو باندې امر کول د بدو سمنه کول دا د اسلامي حکومت ذمہواری او مسؤلیت چې هغه کې حدود هم راځي قصاص هم راځي هغه کې ټول منکرات راځي چې دا غوبه مقابله کوي تر څو چې یو حکومت پر دغه مسیر روان دا اسلامي حکومت دی دا شرعي حکومت دی تر څو چې یو امیر پر دغه مسیر روان دا شرعي دی اسلامي دی د دې حکومت ټول حاکمان چې دي هغه شرعي دي د دغه حکومت رعایت چې دي نیکبخت خلک دي د دغه حکومت ولس چې دي دا د الله پاک نږدې بندگان دي چې د حکومت الله ور کړی دي چې اسلامي شرعي نظام دی نن الله جل جلاله د افغانستان پر دې ولس باندې رحم کړی دی دا د دې ولس کامیابی او د دین یک بختی ده چې الله یو داسې اسلامي نظام ور کړی دی تر څو پورې چې ژوند وي د کوپر یو قانون به هم په دې افغانستان کې ځای پیدا نه کړي الله سره دا وعده کړی دی خیر دی یو سر دی ولاړ څه پروا نه کوي خو په اسلام کې به معامله نه یعنی هغه سي کار
چې هغه اسلام په خطر کې اچي او اسلام له منځه وړي، د اسلامي اصولو خلاف وي، دا به قطعا نه کوو. تبلیغات ډېر درته کېږي، د خلکو په خبرو پسې مه ځئ. داسې خبرې کېږي هیڅ بده اراده نه لرو. الله مو دې وساتي چې موږ به د دې مجاهد ولس په حق کې بده اراده لرو، او دا هغه ولس دی موږ ته قدر دی، پر موږ باندې قدر دی، موږ د زړه ټوټې دي. د دې ولس هر بچی زموږ د زړه ټوټه ده. قسم په الله چې د دې ولس بچان داسې راته معلومېږي لکه خپل بچان. ځوانان یې د خپلو بچانو په اندازه راته معلومېږي. داسې زه نه کوم. ګورې په افغانستان کې 40 کاله سخت جنګونه وسوي نیوبی دی. ما چې کله د قطر مذاکرات شروع و د امریکایانو سره، زه په دې کې وم چې امریکایان خو به وځي. فکر مې په دې کې باندې چې د امریکایان وځي بیا به د افغانانو سره موږ څنګه جنګ کوو، څنګه به وژنو، دوی به موږ وژني، موږ به دوی وژنو، او کافران به په دې باندې خوشحاله وي چې موږ سره جنګیږو، دوی به د واشنګټن سره کومنده ورکوي. یا الله دا به څه کوو. زه بس په دې کې وم چې زه اوس د امریکایانو په وتو باندې خوشحاله سم، که په دې باندې خوابدی سم چې بیا به خپل ولس وژنم، دا د دوی به راته جوړ کړي او زه به یې وژنم، دوی به زما په مقابل کې ولاړ. دومره بوج چې پر ما باندې و دا بس یو الله ته معلوم دی. ما وویل د مجاهدینو ته مې وویل دا مشران مې جمع کړي و، دا مولوي صاحب هم نور مشران هم مالکه دغه خلکو، دا ورته وایي د الله په خاطر چې کښړې توپک نور د دې کافر په کومنده بځي. تاسو سره موږ جنګ نه کوو. د اوله سره چې جنګ مو شروع کړی دی، ستاسو مرګ زموږ مقصود نه و. موږ صرف درته ویل چې موږ کافر سره علاقه مخه علاقه موږ دا کافر سره پرېږده، اوس چې موږ کافر سره پرېږده، خو موږ مخ ته دې څوک نه درېږي. دغه خپلو افغانانو ته چې پرېږدئ دا کار، د دې کافرانو دفاع مه کوئ، د دغو په مخ کې مه درېږئ، ځان ورته سپر کوئ. وګورئ که دغو خلکو ورته ووایي چې بس جنګ پرېږدئ، تاسو په عفو دي، هېڅ حساب نه در سره کوو. هغه زموږ د مجاهدینو په حق کې چې څه محاسبې در سره دي، څونه مو شهیدان کړي، هغه حساب نه در سره کوو. څونه کورونه مو خراب کړي دي. یو د بندګانو په حق کې زموږ صلاحیت نشته، بندګي حقوق نشو در معافولی، لیکن په د جنګ او جهاد په دوره کې چې مو څه کړي ټول در معاف دي. نه غواړو د افغانانو بدمرغي، د افغانانو ستړیا، د افغانانو پریشانی، دا زموږ د اعصابو پریشانی ده. ورونو اسلام راغلی دی، شریعت راغلی دی، تر شایه د الله په خاطر ودرېږئ، ستاسو د دنیا او د آخرت ګټه ده. موږ ولیدله کافرانو موږ ته هیڅ ګټه نه ورسول، دیموکراتانو هیڅ ګټه نه ورسول، دا مفسدینو هیڅ ګټه ونه بغیر دې څه زموږ په وینو باندې وبېدله. کورونه یې را خرابول، اولادونه یې را خرابول، زندګي یې را خرابول، ملک یې را خرابول، دنیا او آخرت یې را خرابول. دا موږ تجربه کړه. اوس دا د مسلمانانو علماو نظام دی، د مسلمانانو نظام دی. د دې کامیابی ستاسو په حمایت باندې ده. که تاسو ولس تر شا ولاړ واست، حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین، الله به کافي وي. دا تاسو مؤمنان چې در شا د دې نظام ولاړ بس دا به کافي. د دې در شا ودرېږئ، دا بد اراده نه لري، ښه اراده لري. رب جل جلاله به کامیاب کی. الله دې دغه فتنو څخه وساتي چې دا نن دنیا ورته متوجه ده. دا د مسلمانانو امن او دا د مسلمانانو وسایي، دا د مسلمانانو د اسلام رڼا، دا کافران نشي برداشتولای. ډېر کوشش وکړي، په ډېرو بدو الفاظو به مو یادوي، ډېر تخریبونه به وکړي، کوشش به وکړي چې یو وارې بیا دلته په افغانستان کې د وینو ولې وبهیږي او جنګونه راپورته سي. لیکن دا به د کافرانو ارمانونه د خاورو سره خاورې کې. افغانان هغه خلک دي چې د کافرانو په مقابل کې سخت مقاومت کړی دی، بیا به هم سخت مقاومت کوي. مسلمانانو ورونو، د اختر ورځ د الله جل جلاله دې ستاسو ټولې قربانۍ قبول کړي، روژې قبول کړي، جهاد مو قبول کړي.
ستاسو د ټولو تکلیفونه دی الله قبول کړي چې په دا 20 کاله په دا 40 کاله جهادونو کې مو قرباني ورکړي دي الله پاک مو ټول خدمتونه قبول کړي الله دې د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي الله دې د ټولو زخمیانو الله دې د ټولو کورونو چې خراب شوي دي الله دې په دنیا او آخرت کې اجر او مزدوري ډېره ورکړي خدای تعالی جل جلاله دې اعمال قبول کړي ورونو د امتحان وخت دی کوشش بکو الله جل جلاله به مشتد لارې هدایت کوي او الله به مکامیاب کوي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ورونو استقامت بکو تکالیف په برداشتو پروردگار عالم جل جلاله به هر سره آسان کی به مولا اقتصاد را جوړ کی به الله رزق را کی به مولا وساتی به مولا حفاظت وکي زموږ رب یوازې الله جل جلاله دی بل څوک مرب نه دی یوازې چې زموږ سره د رزق وعده کړی دغه الله پاک دی بل څوک نه دی نه موږ ته د کفار رزق راکوي نه اقتصاد راکوي هیڅ شی نه راکوي هر څه چې راکوي هغه الله جل جلاله دی که الله را سره راضي وو بیا به ټول مشکلات به محلي که الله ناراضه سو بیا به ټول مشکلات به بیا پاتې بیا به د حل کولو څوک نه نو الله جل جلاله مو پر دغه عزم او پر دغه استقامت باندې باقی پریږدي او الله جل جلاله دې ټولو ته توفیق ورکړي چې د خپل اسلامي نظام په هر برخه کې وساتي واخر دعوانا د عدالت سوري د درست هیواد په غېږ کې نیسي الله دې غښتي برکات په امارت کې مشره